بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ښه راغلاست. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې وتن وي. په تېر کلاس کې موږ تاسې په فنکشنز باندې خبرې وکړې. په دغه کلاس کې به موږ تاسې هم پر فنکشنز خبرې وکړو چې دا به یو ریکرسیو فنکشن وي، یعنې هغه فنکشن چې خپل ځان په خپله کاروي، یعنې ریکرجن، چې په نورو پروګرامینګ لنګویج کې هم موږ تاسې لرو ریکرجن. ریکرجن څه شي ته وایي؟ وایي Python auto accept function recursion which means a defined function can call itself. د ریکرجن مطلب دغه دی کوم وخت چې موږ تاسې یو فنکشن ډیفاین کړو او دغه فنکشن خپل ځان په خپله کالوي، یعنې دا فنکشن په باډي کې موږ بیرته دا فنکشن کال کړی وي، نو دغه ته ریکرجن وایي. ریکرجن is a common mathematical and programming concept. دا په یو عام کې او پروګرامینګ اصطلاح ده. It means that function calls itself، چې د دې مطلب دغه دی چې خپل یو فنکشن په خپل ځان په خپله کالوي. This has a benefit of meaning that you can look through data to reach a result. د دغه هغه ګټه دا ده چې موږ تاسې د ډاټا کې لوپ سرته رسوو چې تر څو د هغې ډاټا ریزلټ ته ځان ورسوو یا د هغې ډاټا هغه آخري نتیجه پیدا کوو. The developer should be very careful with recursion as it can be quite easy to slip into writing a function which or never terminates. کوم وخت چې یو ډیولپر ریکرجن کاروي په خپل کوډینګ کې یا پروګرامینګ کې، نو دی باید ډېر محتاط واوسي، یعنې احتیاط وکړي د دې سره، ځکه که چیرې موږ تاسې ریکرجن داسې وي چې هغه هېڅکله ونه درېږي، یعنې دا نه ټرمینیټ کېږي، نو همیشه رن وي لکه infinite loops or one that uses excess amount of memory or processor power، چې دا خپله ریکرجن بیا زموږ تاسې د میموري څخه غټه اندازه غواړي او خپله د پروسیسر پاورز هم ډېر غواړي، یعنې سپیډ د پروګرام کموي. however when written correctly recursion can be a very efficient and mathematically elegant approach to programming. که چیرې موږ تاسې د ریکرجن په صحیح ډول سره ولیکو او په صحیح ډول سره استعمال کړو په خپل پروګرام کې، دا ډېر مؤثره تمامېږي. په ریکرجن موږ تاسې کولی شو چې یو سیریز د اعدادو یا د نور سیریزونه یې دا پرنټ کړو، یعنې هغه څه چې موږ تاسې هغه ته په لوپینګ کې اړتیا لرو هغه موږ ته کولی شو د ریکرجن په واسطه یې پرنټ کړو. مثال ته ټول مهم موضوع موږ تاسې وایي پیکټوریل. د پیکټوریل که چېرې موږ تاسې غواړو د 5 پیکټوریلز پیدا کړو، ضرب یو چې دا خپله د 5 پیکټوریل دی چې دا مساوي کېږي په 100 باندې، نو داسې د پیکټوریلز د پیدا کولو لپاره یا د فیبوناشي سیریز هم موږ تاسې کولی شو چې د ریکرجن په واسطه پرنټ کړو. نو موږ راځو د پیکټوریل یو مثال چې په هغه کې به موږ تاسې یو ریکرجن کارولی وي. نو زه یو فنکشن ډیفاین کوم او د فنکشن ته موږ تاسې یو پارامیټرز ته فنکشن لري چې موږ غواړو د هغه پارامیټر ورته پاس کړو او د فنکشن موږ ته د هغه پیکټوریلز ریټرن کړي. نو موږ تاسې یو پارامیټر د نام یعنې نمبر کو نامه دغه فنکشن ته پاسوو او دا فنکشن موږ تاسې ته یو د دغه نمبرز چې هر عدد موږ ته پاس کړو دغه پیکټوریل موږ ته ریټرن کوي. کوم وخت چې موږ تاسې فنکشن ډیفاین کړه له هغه وروسته موږ تاسې لومړی دا چک کوو چې دا زموږ اوس تاسې کوم پارامیټرز چې دی آیا دا قانوني دی یا اویلیبل دی که نه دی. موږ تاسې د اف شرط ورته ایږدو، موږ وایو اف که چیرې دا زموږ نمبر اکزیکټلی مساوي سو له 1 سره، نو ته موږ ته خپله دغه نمبر ریټرن کړه، یعنې کوم نمبر چې موږ ته راستولی دی دغه بېرته ور ریټرن کړه، یعنې د یوه پیکټوریل یو دی. که چیرې په اف کې دغه د اف شرط کوم شرط چې دی که چیرې دغه غلط سي، په ایلس کې بیا موږ د ایلس په پارټ کې دا ورته وایي که چیرې موږ تاسې دغه نمبر د یوه څخه لوی و نو ته ریټرن که نام خپله دا نمبر ضرب که په دغه وخت کې موږ تاسې ریکرسیو کال استعمالوو، یعنې پیکټوریل دغه فنکشن کال که وګورو مثال په توګه نمبر یې موږ ته 5 موږ 5 پاس کړه دغه فنکشن ته، نو نم 5 ضرب فقط بیرته دغه فنکشن ته کال کوو او دا وارې نمبر یو ماینس کوو، نم -1
که چیرې موږ تاسې هر پارامترز دغه ته فانکشن ته راپاس کړو دا پارامترز لومړی د اف په شرط کې کتل کېږي که چیرې دغه پارامترز له یوه سره مساوي وو یا ایکولز یو وو نو دی بېرته دغه نمبر پاسوي وه یوزر ته ریټرن کوي که چیرې داسې نه وو نو که د نمبر هر څو مثال که دلته څلور وو څلور ضرب بېرته فنکشن کالیږي څلور ماینس ون چې درې کېږي بیا درې بیا څلور ضرب درې سو بیا د درو څخه بیا ماینس ون بیا دوه کېږي داسې دا فنکشن تر هغو کالیږي تر څو چې دغه نمبر تر یوه پورې رسېږي یا تر اخرې پورې رسېږي نو موږ داسې به راسو دلته به یو وریبلز واخلو ریزلټ ته به موږ تاسې وراساین کړو دا فنکشن ته به کار وکړو زه غواړم د څلورو پکټوریل معلوم کړم او پرنټ ریزلټ که چیرې دا پروګرام موږ تاسې رن کړو 40 یعنې موږ تاسې پکټوریل چې د څلورو دی هغه 40 دی که چیرې موږ تاسې وګورو که چیرې زه دغه ته یو منفي عدد پاس کړم نو دا زموږ ستاسې پروګرام هېڅ ریزلټ موږ ته نه راکوي او پروګرام سټک کېږي یا درېږي نو د دغه لپاره موږ تاسې دلته هم موږ تاسې د دې لپاره یو شرط بیا هم ایټو اف که چیرې زموږ تاسې ایکس پې فرض کړو ایکس یو وریبل دی اف که چیرې دغه ایکس کوچنی او مساوي سو چیرې دا زموږ تاسې ایکس اګزاکټلي مساوي سو له صفر سره نو موږ وایو پرنټ که ځکه د صفر پکټوریل په خپله هم یو دی یعنې دغه زموږ ستاسې پکټوریل چې د صفر دی هغه یو دی الف په الف کې موږ ستاسې بل شرط وکړي الف که چیرې دا زموږ ستاسې ایکس غټ سو له صفر څخه یعنې د دی د صفر څخه غټ و تر اصل موږ تاسو ته دغه فنکشن چې ده دا فنکشن ته که وګورو دغه د پکټوریل کې چیرې موږ تاسې ته دغه له صفر غټ و نو ته فنکشن ته ایکس وراساین که او پرنټ که دغه ایکس موږ ته د ایکس ریزلټ هغه وروسته په ایلس کې موږ تاسې بیا هم یو بل سټیټمنټ ورکوو پلیز چیرې زه راسم دلته لومړی زه د ایکس وریبل ډیکلیر کړم او هغه ته یو والیو ماینس 3 وراساین کړم که چیرې زه اوس دا پروګرام رن کړم که وګورو پلیز انټر ا پازیټیو انټیجر ځکه دلته د ایلس بلاک رن سو که چیرې زه دغه والیو صفر کړم دی به د اف بلاک رن کې د پکټوریل اف 0 is 1 که چیرې زه دغه والیو 15 پورې ورسوم نو دغه فنکشن به کال سي او یو څل شل چې و دا پکټوریل اوس راځو پکټوریلز ځینې ګټې او ځینې تاوانونه هم لري یعنې د پکټوریل هغه ګټه چې شته د پکټوریل تر ټولو لویه ګټه دغه ده کوم وخت چې موږ تاسې په خپل پروګرامینګ کې یا په خپل یو سافټویر غواړو جوړ کړو یا یې ډیولپ کړو په هغه کې موږ یو داسې مشکل سره مخ شو چې هغه ډېر پیچلی مشکل وي او ډېر غټ مشکل وي نو د دغه مشکل د ټوټه کولو او پر ټوټو یا په برخو ویشلو لپاره موږ پکټوریل استعمالوو چې پکټوریل موږ ته دوی مشکلات په کوچنیو ټوټو ویشي چې هغه بیا موږ تاسې په اسانه توګه حلولی شو یعنې که چیرې موږ تاسې وګورو د ریاضي یو تابع وګورو هغه تابع موږ تاسې اول د قوسونو د هر قوس حلوو چې په هغه کې راغلي وي له هغه وروسته یې بېرته دغو ریزلټ راباسو چې دا یو اوس راته کړه بل دغه یو مسلسل تکرار جوړولو پکټوریل یا ریکرژن خپله یو تکرار دی نو د ریکرژن بله ګټه دغه ده چې دا خپله موږ تاسې ته د یو سلسله جوړوي یعنې په یو ساده ډول سره موږ تاسې کولی شو د اعدادو یو سلسله جوړه کړو یا د اړېدلې ایلیمنټونو یو سلسله جوړه کړو چې دا هم د ریکرژن بله ګټه شوه بل کوم وخت چې موږ تاسې ریکرسیو فنکشنونه کاروو یا ریکرژن فنکشنونه کاروو نو دغه فنکشنونه موږ ستاسې کوډ نو د ریکرژن بله خوبایي دغه ده یا ګټه دغه ده چې دا ریکرسیو فنکشنونه چې دي دا زموږ کوډ ډېر ریډیبلیټي کوي یعنې ډېر د ویلو واړې کوي او ډېر ساده زموږ ستاسې کوډ جوړوي چې هغه زموږ ستاسې لپاره ډېر مؤثره تمامېږي او د دغه ریکرژن لپاره کوم تاوانونه دي موږ تاسې وویل چې ریکرژن هم مثبت اړخونه لري هم منفي اړخونه لري
نو د دا ریکرژن لپاره کوم ډول د ده هغه منفي اړخونه چې شته پر مثبت موږ بحث وکړو. منفي اړخ د ریکرژن دغه دی چې زموږ ستاسې د هارډ ډیسک یا کمپیوټر ډېره میموري ضایع کوي، ځکه دا ټوله ریکرسیو کالونه دي. موږ تاسې په ساده پروګرامینګ کې که غواړو یو ځل فنکشن کال کړو، دوه ځل، خو دغه فنکشن تر هغه وخت کالیږي تر څو د دې ریزلټ راووځي. هغه که 10 واره کال شوه، که 50 واره کال شوه، که 15 مثال د ریکرژن دا فنکشن د 15 ځله کالیږي، ځکه 15 ما ورته پاس کړي. که چېرې زه دې ته 10 پاس کړم، دا 10 ځله کال کېږي دا فنکشن. نو د دغه وجې دلته زموږ ستاسې میموري زیاته مصرفېږي، او بل زموږ ستاسې د پروګرام یا د سپیډ مخه نیسي، چې دلته زموږ ستاسې د پروګرام په سپیډ باندې تاثیر کوي، او زموږ ستاسې لپاره وخت هم ضایع کوي. او بل د ریکرژن بل تاوان دغه دی، کوم وخت چې موږ ستاسې یو ریکرژن سر ته ورسو، نو د دغه ریکرژن ډیباګینګ ډېر سخت کار دی، چې دا د یو پروګرامر لپاره چې د ریکرژن ډیباګینګ کې دا یو ډېره سخته موضوع ده. او بل د ریکرژن تر شا چې موږ تاسو ګورو کوم دلایل پراته دي، موږ تاسو په دې کې فکر نشو کولی چې آیا ریکرژن تر شا کوم دلایل پراته دي، یا د دغه ریکرژن تر شا چې موږ تاسو ځینې وختونه د دې په فکر کولو لپاره هم سخت دي چې دغه په دلایلو پوه شو. نو راځو په ریکرژن کې یو بل مثال موږ تاسو د فیبوناشي سیریز یو مثال حل کوو. لومړی راځو زه یو فنکشن ډیفاین کوم د فیبو په نامه، یعنې دا زموږ ستاسې لپاره د فیبوناشي فنکشن ده، او دلته زموږ یو نمبر استوو چې n دی. کوم چې موږ ستاسې د فیبوناشي سیریز دغه کوو، هغه که موږ تاسې وګورو د فیبوناشي سیریز فرمولا ده د f n minus 1 plus f n minus 2، چې دا خپله د فیبوناشي سیریز هغه ریاضیکي فرموله ده. موږ تاسې دغه فارموله په پروګرامینګ کې کاروو، او د یو سیریز د فیبوناشي یو سیریز په دغه فارموله باندې ریټرن کوو. نو بیا هم لکه د ریکرژن په واسطه کله چې موږ ته یو نمبر دی، لومړی موږ هغه نمبر چک کوو f، که چیرې زموږ ستاسې n یوه څخه، که چیرې زموږ ستاسې n یعنې تر یوه کوچنی و او یا مساوي و، موږ ستاسې بېرته ریټرن کوو n، یعنې خپله دغه n چې کوم عدد ته رالیږلی دی یا پارامتر ته ورته راپاس کړی دی، دغه بېرته ریټرن کړه. په ایلز بلاک کې موږ تاسې د فیبوناشي هغه کوم عمومي فرموله چې دا هغه کار کوو، ایلز ریټرن کړه، چې ریټرن کړه فیبو n minus 1 plus فیبو، چې دا موږ تاسې د فنکشن نوم دی n minus 2، یعنې موږ دغه ریکرژن دی، دلته هم موږ دا فنکشن کار کړی ده، او دلته هم چې دا خپله دغه فنکشن خپل ځان په خپله کاروي، چې دا و د فیبوناشي سیریز و. له هغه وروسته موږ تاسې ګورو چې دا زموږ تاسې نمبر یو ځل خو خامخا منفي نمبر داخل کړي، مثبت داخل کړي. دغه د کنټرول لپاره چې موږ تاسې دغه کنټرول کو، کنډیشن پر اپلای کړو، نو موږ تاسې بیا هم لومړی زه غواړم یو نمبر ډیکلیر کړم 15. کله چې زه 15 ډیکلیر کړم، لومړی موږ تاسې دا نمبر چې f نوم که کوچنی او مساوي سو له 0 څخه، یعنې یا منفي عدد و یا خپله 0 و، نو موږ یو میسج ورته پرنټ کوو، پرنټ invalid input please enter opposite. دا یو میسج دی چې موږ تاسې پرنټ کړي، که چېرې زموږ تاسې نمبر له 0 څخه کوچنی و یا هم خپله یو 0 عدد و. په ایلز بلاک کې موږ تاسې راځو د فیبوناشي دغه سیریز پرنټ کوو، چې هغه موږ تاسې خپله لومړی یو ساده پرنټ لیکم، دا یو ساده سټیټمنټ دی. د هغه وروسته موږ تاسې د فار لوپ څخه استفاده کوو په ایلز بلاک کې، چې موږ تاسې ته دغه نمبر print for x in range خپل موږ تاسې هغه کوم عدد چې دی نمبر هغه ورته انتخابوو، print x print کوو. دغه x بېرته موږ تاسې د فیبوناشي کوم سیریز چې دی هغه ته استوو، یعنې دلته هم فیبو موږ ته ځکه که چېرې زه x print کړم، نو دلته موږ دا فنکشن په دغه سټیټمنټ کې هېڅ نه ده کار کړی. چیرې زه راسم دا پروګرام رن کړم،
1 0 2 3 4 ځکه دغه x یې ماته پرنټ کوي دغه فار لوپ وګرځېد خو زه غواړم دلته د فیبوناشي سیریز هغه فانکشن ته کار وکړم فیبو x او راسم کوم که چیرې زه اوس دغه پروګرام ران کړم یو اوس فیبوناشي سیریز جنرال 0 1 1 2 3 که چیرې زه صرف x دلته انتخاب کړم نو دی یوازې فار لوپس هغه ایلیمنټس ماته رن کوي چې 0 1 2 3 نو دلته موږ تاسې غواړو د فیبوناشي دغه فانکشن کال کړو او دغه ته دغه x واستو که چیرې زه راسمه دغه تر 8 پورې لوړ کړم او پروګرام رن کړم که وګورو 0 1 1 2 3 5 8 14 1 1 1 2 چې دا خپله دغه ریکرژن دلته کال شوی که موږ تاسې چیرې وګورو فیبو n-1 پلس فیبو n-2 چې دا موږ تاسې خپله وایي دا د فیبوناشي سیریز هغه ریاضیکي معادله ده چې موږ تاسې کار کوي چې دا د فیبوناشي سیریز پرنټ کول د ریکرژن په وسیله